نو دا کم څه چې په دې وطن کې نن ته احساسې قسم په خدای چې 15 ورځې بعد بیا پر دې ارمان وکړې چې دا مو باید 15 ورځې مخکې کړې وای. وطنوالو 4-5 بنیادي خبرې دي چې په دې صوبه کې یا په دې ملک کې هره دویمه ورځ یا د اسمبلۍ مخته یا د ډي سي د دفتر و مخته یا زموږ د جاسوسي ادارو د دفترونو و مخته یا په چوکونو یا په ګراونډونو کې چې زموږ احتجاجونه کیږي دا تړلې د څو خبرو سره دي. اوله خبره ګرانو وطنوالو موږ چې د چمن خبره کوو د چمن د پرلت د غوښتنو خبره کوو ریاست ته وایو یا په هر شکل په هر نامه په هر طرز ناست حکومت دې حکومت ته وایو چې زموږ دا غوښتنه زموږ د ولس دا غوښتنه دا د قانونه وتلې د آیینه وتلې د ظلم او د جبر پر بنیاد نه ده غیر آییني نه ده غیر قانوني نه ده یو تګ پر یو لاره چې زما د سوونو کلونو روان دی چې کله دا خاوره ستا په لاس کې نه وه بل یې مالک و هم زه پر تلم و راتلم چې د کمې ورځې سې ته مالک سولې هم زه پر ځم و راځم او دا د ما سره ستا د ملکیت مخکې د هغه مالک په اګریمنټ د هر سره سوي دي نو نن ته کم و بیش 15 کاله بعد د یو کام پر معیشت راغورځې د یو کام پر ورورولي راغورځې پر افغانیت یې راغورځې پر پښتونولي یې راغورځې او ځان ته قانون ځان ته آیین ځان ته رواداري دا هر څه برابر ګڼې زما نه رشتې ته ګورې زما نه کاروبار ته ګورې زما نه خپلوي ته ګورې نه زما ورورولي ته ګورې خو دا خبره درته کوو په ډېر پرامنه طریقه تر ننه ورځې پورې د پرلتوالو مشرتابه زموږ اولسونو زموږ ملتپاله ګوندونو زموږ لغړي اتحاد زموږ د تاجر ورونو مشرانو د دواړو خواو واکدارانو سره ډېر په پرامنه طریقه په ډېر صبر په ډېر زغم باندې ناستې کړې دي مذاکرات یې کړي دي. ګرانو وطنوالو د سوشل میډیا د لارې به 2 ورځې مخکې زموږ هغه ویناوې تاسو اورېدلي چې په کم قانوني طریقه آییني طریقه د ولس د تګ او د راتګ د لارې د یې لکولو د ورورولۍ او د افغانیت د رشتو د بحالولو دپاره کم څه کېدلی سي دا موږ ورسره کړي دي. پښتانه وایي چې پر موږ څه وو موږ وکړ اوس وارستی دي نو مه کوئ دا کار مه ځنډوئ دا ولس نور مه تنګوئ دا نور دیوال ته مه دروئ چې دیوال ته دې ودروئ نو دا کم څه چې په دې وطن کې نن ته احساسې قسم په خدای چې 15 ورځې بعد بیا پر دې ارمان وکړې چې دا مو باید 15 ورځې مخکې کړې وای. دې ولس ته لاره ورکړه دا رشتې بحاله کړه دا غم و ښادۍ بحاله کړه دا زموږ حق دی دا زموږ برحقه افغاني پښتني مسلماني حق دی چې په دې لاره کې موږ ته لاره راکړه که لاره ور نه کړې نو کم څه چې دا ټیم ته وینې تر دې به بد وینې.